نموی پکار خوشالی زپخ پللار خوشالی زپخ پللار خوشالی لاخم پزړونو دی پروت غم لک خمار خوشالی غم لک خمار خوشالی نموی پکار خوشالی زپخ پللار خوشالی زپخ پللار خوشالی لاخم پزړونو دی پروت غم لک خمار خوشالی غم لک خمار خوشالی مونږ یو ماتمونو ته جوړ نه یو وجشنونو ته جوړ. سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنې هېوادوال لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ موږ څو ورځې مخکې یوې ولسوالۍ ته راغلي وو او دلته څو ویډیوګانې مې کړې وې، نو دوه بااحساسه ورور مرسته رالېږلې دي. نو دغه مرسته موږ د 4 کورنۍ ته پرله پسې ورکوو. د دې حال له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. خوشالی زپخ پللار خوشالی نموی پکار خوشالی ستړی مې شي ماشومې، څنګه یې؟ ښه یې؟ مور دې کور کې دی؟ هله زه شابه ماشومې مور ته غږ وکړه. قدرمنو هېوادوالو له موږ سره اوسئ. خوشالی ای په زړګي تورې نړۍ اور بشي در پورې نړۍ یو ځل خو ورانه شي واوره دم خورې نړۍ واوره دم خورې نړۍ. السلام علیکم. څنګه یې کور یې ښه؟ بخښنه غواړم ناڅاپي تاسو باندې راغلو. خوشالی زپخ پللار خوشالی نموی پکار خوشالی زپخ پللار خوشالی زپخ پللار خوشالی لاخم پزړونو دی پروت غم لک خمار خوشالی غم لک خمار خوشالی خداو. قدرمنو هېوادوال تاسو دغه کور ګورئ، یو کوټه ده، نو ټول کنډر دی. دې ته وګورئ، دې ته وګورئ چې په څه حال دی. په دې کې دوی ژوند کوي، څه نه لري نه بد. کور مالک ورته شیشه راوړی د دغې بوټو لپاره، د دې د ساتلو لپاره دغه کور ورته ورکړی، خو بیا هم ورنه کرایه اخلي. دې ته وګورئ په دې اوړي کې دی دلته اوسېږي. د دې حال تاسو سره شریکول، موږ سره اوسئ. خوشالی زپخ پللار خوشالی زپخ پللار خوشالی زپخ پللار خوشالی زپخ. څنګه یې خورې ښه یې؟ بخښنه غواړو ناڅاپي تاسو باندې راغلو، احوال مې ورکړی نه و، نو ستاسو موبایل نه و. ښه خورې څنګه یې ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ ښه ده بس تېرېږي. څنګه اوس اوړه موړه سم اخیستي دي نه؟ اوس هم نشته. چا مرسته کړې نه ده؟ تاسو خو ویل دلته مرستې راځي. ښه نو ستاسو ویډیو مونږ شیر کړی و، یو بااحساسه ورور مرسته رالېږلې ده. دغه مرسته واخلئ، څومره ترې خوشحالې خپله ووایئ او پیسې هم وشمارئ. ورور نه ډېره مننه چې موږ ته یې مرسته وکړله، موږ ډېر خوشحاله شو. موږ ځان له یو څه رزق کور کې واچوو. ډېره مننه. پوا خوشالی زپخ پللار خوشالی زپخ پللار خوشالی. 100 روپۍ دي. الله دې عزت ورکړي، الله دې له پتنګ ځکه په کار کې بس موږ ډېر خوشحاله یو. دا د دې ماشوم لپاره مرسته شوې ده، باید دې ته هر څه واخلي، ځکه تاسو هغه ورځ ویلی و که نه چې اوړه نشته، موږ دې ته شپې کې ټولې ورکوو. نو دغه اوړه م واخلئ، غوړي م واخلئ، او که نور مرسته وشوه انشاءالله هغه به هم تاسو ته راوړو. د هغې ورور څخه نړۍ مننه کومه چې له دې خورکي سره مرسته کړې ده. الله دې ورته ډېره ورکړي او په عمر کې برکت پرې وځي.
او هیله کومه چې تاسو هم همداسې مرسته وکړئ او د غریبو خلکو په شونډو کې موسکا راولئ. که چیرې غواړئ مرسته وکړئ نو زما د وټساپ شمېره ده 080 79 207 202 څخه مننه.